السلام علیکم کتونکو، خوشحالم چې یو ځل بیا تاسو سره یم. نن در سره د ترکیه هیواد د وړیا دولتي فلی فاونډډ بورسونه چې ورته وایي د هغو په اړه مکمل معلومات تاسو سره شریکوم چې دا څنګه ثبت نام ورته کیږي، په کوم ځای کې ورته ثبت نام کیږي، فورمې څنګه ډکیږي، کوم اسنادونه ورته پکار کیږي او د دې نتیجه په کوم وخت اعلانیږي، امتحان څنګه اخیستل کیږي او نتیجه په کوم ځای کې کتلی شي. ټول له سره تر پایه تاسو سره شریکوم. بیا هم که کوم څه رانه پاتې شي، کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. تر خپلې هڅې ټول همکاري تاسو سره کوو. پاته د نوي زه امیر شاه یم. که چینل مې نوي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ. نو تر ټولو لومړی راځم دلته یو سایټ کارجو.com چې دوی یو څه خلاصه لیکلې دي دغه سکالرشیپونه په اړه، ترکیه سکالرشیپ. نو که دلته راشو دلته یو څه خلاصه لیکل شوي دي. د دې سایټ لینک هم زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن باکس کې اچوم. لکه دلته چې یو څه خلاصه معلومات دي، ټول مکمل خلاصه زه تاسو ته تشریح کوم. سمه ده. وروسته بیا د فورمو ته راځو چې فورمې څنګه ډکیږي، نوملیکنه څنګه ورته کیږي. لومړی یو خلاصه دا درته تشریح کوم. سمه ده. په 10 جنوري باندې د نوملیکنه خلاصه شوې ده. تر 20 فبروري پورې دوام لري نوملیکنه او د ترکیه هیواد سکالرشیپونه دي. البته چې 112 پوهنتونونو ته کولی شي چې نوملیکنه وکړي او 15000 ټول سکالرشیپونه دي. د بورسونه 15000 دانې دي. د نه وروسته فلی فاونډډ دي، یعنې ټول مصرف په دوی باندې ده. د انټرویو کله چې تاسو نوملیکنه ورته وکړه په دې جریان کې د نه وروسته بیا د انټرویو وخت چې ده له مارچه تر جونه پورې 2022 او کله چې تاسو نتیجه اعلانیږي جولای کې 2022 کې. سمه ده. نتیجه اعلانیږي او د نه وروسته هغه قرارداد او ویزه چې تاسو درکول کیږي جولای نه تر اګست پورې ده. او د نه وروسته بیا سفر ته چې تاسو چمتو کیږئ باید چې تاسو سفر وکړئ ترکیه هیواد ته. خدای دې وکړي چې کامیاب شئ. له 10 تر سپتامبر نه 20 تر سپتامبر 2022 کې، یعنې تاسو ټول کار خلاصیږي. دا ټول جریان تقریبا امکان لري چې د 8 یا 9 میاشتې وخت ونیسي ترڅو تاسو ترکیه هیواد ته ورسیږئ. د نه وروسته که لاندې راشو د عمر غوښتنه، یعنې شرایط د عمر څنګه دي. که چېرته تاسو لیسانس ته نوملیکنه کوئ تر 21 کالو پورې باید عمر ولرئ، او که چېرته تاسو ماسټري ته نوملیکنه کوئ تر 10 کالو پورې باید عمر ولرئ، او که چېرته پی ایچ ډي ته نوملیکنه کوئ عمر مو باید 15 کالو وي. ده که چېرته ریسرچ سکالرشیپ یا پلټنې سکالرشیپ ته نوملیکنه کوئ باید عمر مو تر 15 کالو پورې پورته نه وي، کمتر تر دغه وي. او د نه وروسته بیا راشو که دلته کومې نمرات چې تاسو 12 کې اخیستي یا لیسانس کوم اخیستي د هغو فیصدي باید څومره اوسي. 70%. سمه ده. د لیسانس لپاره 15%، د ماستري لپاره او 90% ستاسو د ډاکټرا او میډیکل بخشونو کې چې بده کې میډیکل ده، دنتستري ده او فارماسي ده. 90% تاسو نمرې باید واوسي. کولای شئ تاسو پی ایچ ډي، ماستر او بیچلر ته نوملیکنه وکړئ او ورسره ترڅنګ ریسرچ هم شته. او دلته بعضې نور معلومات شته خو هغه خلاصه ما تاسو ته وویلې. د نه وروسته بیا که تاسو غواړئ دا ولولئ د دې سایټ لینک زه تاسو ته ډسکرپشن باکس کې اچوم. بیا وروسته راځو دلته رسمي کوم سایټ چې د ترکیه هیواد همدغه د سکالرشیپ دغه ترکیه بورس لري په نوم باندې کوم سایټ ده .gov.tr دولتي د ترکیه هیواد سایټ ده. سمه ده. نو دلته تاسو نور معلومات هم کتلی شئ که غواړئ چې نور د دې په اړه ولولئ. دلته ډېر معلومات دی د ترکیه د بورسونو د هر څه په اړه. نو زه راځم، وخت مو ډېر نه ضایع کوم. نوملیکنه څنګه ورته کیږي په همدې سایټ کې باید تاسو نوملیکنه وکړئ. په دې اپلیکیشن او لاګین باندې کلیک کوو. نو دلته باید تاسو لومړی اکاونټ جوړ کړئ. سمه ده. که اکاونټ لرئ خو سمه ده تنه لاګین شئ، هغه خپل ایمیل پاسورډ ورکړئ. که نه لرئ دلته راجستر باندې کلیک کوو. تر نه وروسته دې صفحې ته راځو. دلته خپل نوم نوشته کوئ، میډل نیم، منځنی نوم که لرئ صحیح ده، که نه لرئ خالي پرېږدئ، مشکل نه لري. او دلته تخلص نوشته کوئ. دلته خپل جنسیت انتخابوئ. د نه وروسته د زیږېدنې نیټه دلته انتخابوئ او د نه وروسته لاندې دلته خپل تابعیت انتخابوئ چې د کوم ځای یاستئ. افغانستان انتخابوئ. ایمیل یو ځای نوشته کوئ، بیا ځلې دلته ایمیل نوشته کوئ او د نه وروسته پاسورډ، بیا ځلې پاسورډ. دلته یو سوال انتخابوئ. که چېرته تاسو د ایمیل ته لاسرسی ونه لرئ او پاسورډ هم درنه هیر شي بیا تاسو نه یو سوال کیږي. دلته تاسو هغه خپل د خوښې سوال انتخابوئ چې یعنې هغه ستاسو پاسورډ بیرته ریکور کولی شي، یعنې بیا ترلاسه کولی شي. د دې سوال په ځواب ورکولو سره اول ځواب انتخابوئ. زه د مثال په توګه انتخابوم مای فادر نیم. صحیح ده. دلته بیا ځواب ورکوئ چې د پلار نوم مو څه و. زه تناشه ورکوم. بیا دې باندې کلیک کوئ، اپروو باندې کلیک کوئ چې یعنې زه دا ټول معلومات ما د کیک ورکړي او سیو باندې کلیک کوئ. په سیو باندې چې کلیک وکړو تاسو ته یو ایمیل راځي. تر هغه چې تاسو په هغه ایمیل لینک باندې کلیک ونه کړئ ستاسو اکاونټ نه اکټیو کیږي. په دې نوم باندې تاسو ته ایمیل راځي او په ایمیل کې فقط خپل هغه ایمیل خلاصوئ. په دې لینک باندې کلیک کوئ. په دې چې کلیک وکړو ستاسو اکاونټ فعال کیږي، اکټیو کیږي. د نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې
لاګین شئ. بیا تاسو همدغه صفحې ته راځئ، دلته خپل هغه ایمیل ورکوئ، په کوم ایمیل باندې چې تاسو راجستر شوي یاستئ پاسورډ ورکوئ او لاګین باندې کلیک کوئ. سمه ده. دې نه وروسته دلته چې تاسو راغلئ نو کله چې تاسو خپل اکاونټ ته دننه شوئ، تاسو دې صفحې سره مخامخ کېږئ. امکان لري چې موبایل کې لږ وړوکی وي، خو که چېرته ډیسکټاپ موډ آن کړئ بیا همداسې تاسو ته معلومیږي. د دې په اړه زه تاسو ته ووایم چې دغو ټولو سوالونو ته باید ځواب ورکوئ. په دې کې لومړی هوم پیج ده، بیا پرسنل معلومات دي، خپل شخصي معلومات، فیملی معلومات دي، د کورنۍ په اړه دي، کانټیکټ انفو دي، ایجوکیشنل انفارمیشن ده، لنګویج ډیټیلز دي، ورک ایکسپیرینس ده، اکیډمیک کوالیفیکیشن، سوشل اکټیویټیز، ترکیه ایکسپیرینس ده او مای اپلیکیشنز دي. دغو ټولو په اړه زه مهمه نکته درته وایم، کوم چې سره نکته لري باید دغو ټولو ته ځواب ورکړئ، لکه دا لري دا لري دا لري، او کوم چې زیړه نکته لري دا اختیاري دی، یعنې که ځواب ورنه کړئ ستاسو نوملیکنه مکمل کیږي، یعنې پر مخ ځي. که ورې کوئ خو بهتره ده، یعنې ښه ده چې ټول مکمل ډک کړئ، ډېر دقیق یې ډک کړئ تر څو تاسو چانس زیات سي. نو تر ټولو لومړی راځو پرسنل انفارمیشن ته. پرسنل انفارمیشن کې دلته لومړی نو په دغو معلوماتو کې هغه کوم معلومات چې موږ د رجسټریشن بخش کې ورکړي ول هغه دلته راغلي، بیا مو ګورئ. دغه ټول معلومات تاسو باید یا د تذکره له مخې ورکړئ یا د پاسپورټ له مخې. باید ستاسو هغه تعلیمي اسناد، تذکره، پاسپورټ دا ټول او دلته کوم معلومات چې تاسو ورکوئ باید هغه ټول سره یو شی وي. کوشش وکړئ چې د پاسپورټ له مخې ورکړئ. نو دلته تاسو خپل نوم ورکوئ او دلته منځنی نوم که کومو اسنادو کې کارولئ نو نوشته کوئ، کم نوي کارولئ د خالي پرېږدئ. او دې نه وروسته دلته تاسو خپل تخلص نوشته کوئ، لاندې خپل جنسیت انتخابوئ او په دې ځای کې تاسو واده کړی کم نه ده کړی هغه انتخابوئ، که سینګل یاستئ. او دلته تاسو خپل د زیږېدنې نیټه انتخابوئ، په دې ځای کې خپل نیشنالټي یعنې د کوم هیواد یاستئ هغه انتخابوئ او په دې ځای کې په کوم هیواد کې تاسو زیږېدلي. که چېرته په افغانستان کې زیږېدلي افغانستان انتخاب کوئ، که چېرته بل هیواد کې تاسو زیږېدلي همغه انتخاب کوئ. نو موږ افغانستان دلته نوشته کوو، دلته افغانستان نوشته کوو، افغانستان انتخابوو. په دې ځای کې تاسو هغه ولایت انتخابوئ، کوم ولایت کې تاسو پیدا سوي یاست. زه پکتیکا انتخابوم. او دې نه وروسته دلته کوم قسم اسناد تاسو لرئ، یعنې تاسو تذکره باندې کولی شئ، په پاسپورټ هم کولی شئ. نو که تاسو نوملیکنه قبوله شي بیا پاسپورټ ضروري ده د سفر لپاره، خو اوس لپاره تاسو کولی شئ تنها نوملیکنې لپاره تذکره باندې مو کوئ. که پاسپورټ نه لرئ نو موږ پاسپورټ انتخابوو، که لرئ خو بهتره ده. په دې ځای کې پاسپورټ نمبر نوشته کوئ. زه د مثال په توګه P000 همداسې ستاره ورکوم. تاسو خپل د پاسپورټ نمبر نوشته کوئ او په دې ځای کې تاسو کوم قسم پاسپورټ لرئ. اکثریت د افغانستان پاسپورټونه چې دي عادي پاسپورټونه، آرډینري پاسپورټونه وي. او که چېرته تجارتي لرئ یا ډیپلوماتیک لرئ هغه ولیکئ، او که عادي لرئ آرډینري نوشته کوئ او دلته هغه هیواد نوشته کوئ په کوم هیواد کې تاسو خپل پاسپورټ اخیستی. زه افغانستان انتخابوم او په دې ځای کې تاسو خپل پاسپورټ اپلوډ کوئ. پاسپورټ باید تاسو سره وي سکن شوی، هغه اپلوډ کوئ. او اپلوډ نه وروسته دلته لاندې پوښتنه شوې که چېرته د بل هیواد تاسو تابعیت لرئ هغه یس باندې کلیک کوئ او دلته هغه هیواد انتخابوئ. او بیا که بل ورسره لرئ دریم هیواد هغه هم اډ کولی شئ. دریم هیواد که نه لرئ دا همداسې خالي پرېږدئ. بیا لاندې راشئ چې دلته خپل مذهب انتخابوئ چې یعنې تاسو مذهب چې ده موږ دلته اسلام سني انتخابوئ یا اسلام شیعه، اسلام سني. نو اسلام سني خپل مذهب تاسو انتخابوئ او دلته قومیت انتخابوئ. پښتو، تاجک، هزاره، پښتون انتخابوم. او لاندې دلته که کوم معیوبیت لرئ، معلولیت لرئ کوم قسم هغه انتخابوئ. که نه لرئ I don't have any disability بیا دا انتخابوئ. که هیڅ قسم معلولیت تاسو نه لرئ. دا فکر کوم مکمل شو. بیا پورته راځو سیو باندې کلیک کوو. خو یو څه دلته ما نه پاتې شوی ده، عکس مو نه ده اپلوډ کړی. دې نه وروسته بیا ایډیټ باندې کلیک کوم او عکس دلته انتخابوو. عکس په دې کیمره باندې کلیک کوئ او چوز فایل باندې کلیک کوئ. عکس باید تاسو ځان سره ولرئ. بیا دلته د خپل عکس منځ ته برابروو چې سم برابر راشي او بیا اوکې باندې کلیک کوو. نو زما عکس هم اپلوډ شو او دلته بیا راځو بیا سیو باندې کلیک کوم. دا برخه زموږ مکمله شوه. او بیا دلته لاندې راځو. دلته ستاسو کوم څه سره علاقه لرئ، ستاسو هابیز په اړه ده، یعنې کوم څه سره تاسو او همداسې ټکنالوژي سره علاقه لرئ. یعنې مثال په توګه زه انتخابوم زما سندرې خوښېږي، خوراکونه مې خوښېږي او دې نه وروسته سینما ته تلل مې خوښېږي، کمپیوټر مې خوښېږي، پیسې مې خوښېږي. دا ټول انتخابوئ. بیا دلته یو څه نوشته کوئ د دغو په اړه چې تاسو ولې خوښېږي، دغو کې کوم خاصیت ده، یعنې کوم څه تاسو کې وینئ چې دا تاسو خوښېږي. زه د مثال په توګه یو څه لیکم دې لپاره چې پر مخ ولاړ شو. که چېرته ونه لیکئ پر مخ نه ځئ. نو زه لیکم دلته
د مثال توګه لکه I really like the below selected hobbies بیا سیو باندې کلیک کوم. په سیو مې چې کلیک وکړو بیا دویمه پوښتنه دلته ده ستاسو سوشل اکټیویټي انفارمیشن په اړه باندې، یعنې تاسو کوم قسم وړتیا لرئ. که چېرته تاسو کراټې کولی شئ هغه انتخاب کړئ، د نه وروسته باکسینګ کولی شئ هغه انتخاب کړئ، که چېرته پیانو غږولی شئ هغه انتخاب کړئ. که په دغو کې ټول وګورئ کومه وړتیا لرئ هغه ټول انتخاب کړئ او بیا سیو باندې کلیک وکړئ. دا هم زموږ مکمل شو. دا لاندې پوښتنې چې دي آپشنل دي یعنې اختیاري دي، خو بیا هم څومره دقیقه چې تاسو ډکه کړئ لکه څنګه چې په دې سایټ کې دوی ذکر کړي د ترکیه هیواد دولتي سایټ ده، دوی خپله ذکر کړي چې یعنې موږ ته تر 1 لک پورته نوملیکنې کیږي. نو تاسو ډیر زیات کوشش وکړئ هر څه دقیق انتخاب کړئ، مشکل نه لري. تاسو یو ورځ 2 ورځې پرې ضایع کړئ، یعنې ټول مکمل وګورئ، نورو نه کومک واخلئ، ملګرو نه کومک واخلئ تر څو تاسو دقیقه ډکه کړئ او ستاسو چانس زیات سي. نو پرسنل انفارمیشن زموږ مکمل شو. لکه دلته چې تاسو ګورئ شین نشان پرې راغی دا زموږ مکمل شو. بیا راځو فیملی انفارمیشن ته، یعنې زموږ د کورنۍ په اړه معلومات. دلته د مور نوم پوښتنه شوې ده، زه امنه انتخابوم، او د پلار نوم په اړه باندې پوښتنه شوې. د پلار نوم تاسو دلته نوشته کوئ. لاندې تاسو خپل ورونه خویندې چې څومره دي سبلینګز تاسو ورونه خویندې هغه دلته نوشته کوئ مجموعه کې. او دلته ستاسو مور آیا په حق رسېدلې که ژوندۍ ده، که چېرته ژوندۍ وي یس باندې کلیک کوئ، او که چېرته په حق رسېدلې وي نو باندې کلیک کوئ. همدارنګه د پلار په اړه باندې پوښتنه شوې چې ته آیا په حق رسېدلې که ژوندۍ ده، که چېرته ژوندۍ وي یس باندې کلیک کوئ، او که نو وي که په حق رسېدلی وي نو باندې کلیک کوئ. سمه ده. او لاندې ستاسو مدني حالت، دغه مدني حالت نه تغیرېږي. دا پرسنل انفارمیشن کې دلته چې تاسو کوم انتخاب کړی وي کوم نوی انتخاب کړی دې ځای نه بدلېږي. باید پرسنل انفارمیشن ته لاړ شئ، مدني حالت هلته انتخاب کړئ. د نه وروسته دلته پوښتنه شوې چې یعنې تاسو مور وظیفه لري که نه. که چېرته وظیفه لري دلته وظیفه نوشته کوئ، که نه لري بیرته دا خالي پرېږدئ. او دلته لاندې ستاسو میاشتنۍ درآمد یعنې ستاسو میاشتنۍ ګټه څومره ده، څومره تاسو کور ته راوړئ میاشتنۍ، که له 2,500 پورې دا انتخاب کړئ. که هیڅ نه لري له 0 نه تر $50 انتخاب کړئ، څومره چې لري هغه تاسو انتخابوئ. نو دلته زه اصلا نه 2,500 انتخابوم او بیا سیو باندې کلیک کوم. دا برخه هم زموږ مکمله شوه. لکه دلته چې ګورئ شین نشان پرې راغی. بیا دریمه برخه مکمل کوو، کانټاکټ انفارمیشن زموږ تاسې پته، آدرس او ټلیفون شمارې. لومړی هیواد انتخابوئ، تاسو اوس په کوم هیواد کې اوسیږئ. AF نوشته کړئ، افغانستان درته پورته راځي، او دلته هغه ښار انتخابوئ KAB کابل، او په دې ځای کې پوسټل کوډ انتخابوئ 1004 انتخابوم زه. او دې نه وروسته د کور نمبر دی او د موبایل نمبر. موبایل نمبر ضروري د ملګرو ښه 0000 همداسې زه یو څه نوشته کوم د مثال په توګه. دلته تاسو خپل موبایل شماره ورکوئ او دلته د کوڅې ادرس ورکوئ، یعنې کومه کوڅه کې تاسو اوسیږئ. زه شهر نو انتخابوم او بلډینګ دویم بلډینګ او دروازه نمبر دغه که دقیق نه وي خو یو څه تاسو ورته نوشته کړئ، یعنې تر څو ستاسو ادرس یو څه واضح‌تر او دقیق شي. د نه وروسته که تاسو دغه پته د اوسېدو پتې سره تفاوت کوي یعنې بدلوي، بیا دې باندې کلیک کوئ. تاسو د اوسېدو ادرس دلته نوشته کوئ. نو زموږ دا دواړه یو دی، یو ادرس پکې ورکوو. بیا لاندې راځو. لاندې تاسو په دې ځای کې څومره وخت اوسېږئ سمه دلته نوشته کوئ. که کال ذکر کوئ کال انتخاب کوئ، که په میاشتو ذکر کوئ میاشت انتخاب کوئ. موږ کال ذکر کوو. دلته د مثال په توګه زه 25 کاله کېږي، یا تر خپل عمر یې پورته مه لیکئ. 12 کاله کېږي، دلته کابل کې اوسېږم په دې ادرس کې. او لاندې دلته ستاسو د فیسبوک ادرسونه، د ټویټر ادرس، د لینکدین ادرس، ګوګل ادرس یا سکایپ ID او نور کلرۍ نور نوشته کوئ. یو دانه زه تاسو ته مثال په توګه اضافه کوم. د فیسبوک ادرس تاسو څنګه کولی شئ اضافه کړئ. دلته فیسبوک ته راځم او خپل پروفایل خلاصېږي دلته ماته. نو کله چې خپل فیسبوک ته لاګین شوئ دلته یو لایک ورکړم، بیا راځئ خپل پروفایل ته، پروفایل باندې کلیک کوئ. سمه ده. زه نن تاسو باندې خپل پروفایل نه ګورم. دې باندې مې چې خپل پروفایل باندې مې کلیک وکړو، پروفایل ته دننه شوئ. بیا تاسو څه کوئ، تنها دغه facebook.com نه مخکې دغه ستاسو نوم وي که نمبر وي که په هر شکل تاسو ته معلومیږي هغه کاپي کوئ. کاپي مې چې وکړو، که ټول کاپي کړئ مشکل نه لري، خو دا برخه هلته خپله نوشته شوې ده. سمه ده. فقط سلاش نه مخکې دا کاپي کړئ او دلته راشئ. فیسبوک لکه څنګه چې ما مخکې ویلي facebook.com نوشته شوی ده، تنها هغه مخکې برخه مې کاپي کړه او دلته پیسټ کوم. دې نه وروسته لینکدین هم داسې که چېرته لینکدین ته راشو خپل پروفایل خلاص کو. نو دا زما د لینکدین اکاونټ ده. دلته زه خپل پروفایل ته راځم. پروفایل ته چې راغلم په دې ځای کې دغه linkedin.com/in/ دغه مخکې ټول مکمل کاپي کوم. مکمل مو چې کاپي کو بیا بیرته راځم، دلته دا هم په دې توګه پیسټ کوم او همدارنګه مکمل
دلته یو سلاش اضافه راغی. همدارنګه مکمل تاسو کولای شئ د ګوګل هم ورکوي او سکایپ آی ډي هم دلته پکې اضافه کوي. دا آپشنل دی، یعنې کور یې نه کوي، ستاسو نوملیکنه پر مخ ځي، مشکل نه لري. خو کور یې کوي بهتره ده. لکه مخکې چې ما ویلي کوشش وکړئ چې مکمل ټوله ډکه کړئ. سیو باندې کلیک کوو. سیو نه وروسته دا هم زموږ مکمل شین علامت پرې راغی په دې باندې. بیا ستاسو تعلیمي معلومات دي، تعلیمي باندې په دې باندې کلیک کوو. نو دلته ملګرو تاسو خپل تعلیمي اسناد اپلوډ کوئ. 12 سیم شهادتنامه ده. د نه وروسته بیا د نه وروسته که کومه زده کړه کړې هغه اپلوډ کوئ، او بیچلر مو که ویلی وي لیسانس هغه اپلوډ کوئ، که پوسټ ګریجویټ مو ویلی وي هغه اپلوډ کوئ، او که پی ایچ ډي مو ویلی وي هغه اپلوډ کوئ. نو که چېرته لیسانس ته نوملیکنه کوئ د 12 صنف معلومات پکې ورکړئ، نورو ته ضرورت نشته. او میډل سکول دلته نشته. که بیا هم کوم مشخص معلومات لرئ میډل سکول هغه پکې اپلوډ کړئ. نو تنها موږ راځو 12 صنف معلومات ورکوو. په دې ځای کې هیواد نوشته کوئ، په کوم هیواد کې تاسو 12 صنف ویلی ده. افغانستان نوشته کوو. بیا دلته شهر نوشته کوو KAB کابل. تاسو خپل ولایت انتخابوئ. او په دې ځای کې کوم مکتب کې تاسو د 12 خلاص کړی دی، یعنې مکتب دلته نوشته کړئ. د افغانستان هغه مکتبونه چې وزارت معارف سره راجستر دي هغه ټول دلته راځي. نو که دلته حبیبي نوشته کو خپل اتومات ګورئ حبیبي څومره مکتبونه دي. حبیبي های سکول لیسې حبیبیه موږ دغه انتخابوو کابل کې. او که چېرته غواړئ خوشحال خان لکه د مثال په توګه خوشحال خان نمبر 1 نمبر 2 دواړه راغلل. زه خوشحال خان انتخابوم کابل کې. نمبر 2 خوشحال خان کې ما درس ویلی. ستاسو تعلیم درجه څومره؟ سیکنډري سکول. سمه ده. بیا دلته راځو های سکول کوم قسم تاسو ویلی ده. په افغانستان کې د 12 چې دی ټول جنرال وي، یعنې عموما تاسو ویلی دي. او که مشخص مو ویلی بیا مشخص کوئ ریلیجیوز مذهبي وکیشنل مو که ویلی، خو عموما چې دی هغه جنرال راځي د افغانستان. په دې ځای کې ورته مشخص کوئ هغه عمومي چې دی دام جنرال انتخابو. صحیح ده. کوم مشخص مو نه ده ویلی. او دلته لاندې راځو سټیج سره کم ده، یعنې په کوم وضعیت اوس هم تاسو زده کړې کوئ، یعنې خلاص کړی مو نه ده. که مو خلاص کړی که خلاص کړی مو ګریجویټ انتخاب کوئ، او که اوس هم په جریان کې یا خلاص سوی نه وي کنټینیوز انتخابوئ. نو موږ ګریجویټ انتخابوو چې یعنې موږ خلاص کړی ده. بیا دلته د شروع تاریخ لیکئ چې یعنې په کوم تاریخ تاسو شروع کړی و د 12 کال انتخابوم جولای او 13 تاریخ. د نه وروسته په کوم تاریخ تاسو فارغ شوي واستئ، یعنې د فراغت کال نوشته کوو. دلته 2019 اکتوبر 23 تاریخ. او دلته تاسو نمرې په کوم حساب درکول کیږي. زموږ او تاسو د فیصدي په حساب راکول کیږي. له 100 نه 2% تاسو نمرې اخیستې 12 کې، یعنې 2% ستاسو د نمرو فیصدي څو ده. نو اویا نه ټیټ که انتخاب کوئ ستاسو نوملیکنه پر مخ نه ځي. سمه ده. اویا نه پورته باید وي. د شرایطو په اړه ما مخکې هم درته ویلي. نو زه انتخابوم 81%. سمه ده. 81.9% زما د نمرو فیصدي ده. لکه دلته چې ولیکل شول. د نه وروسته دلته تاسو هغه خپل ډیپلوم انتخابوئ. که چېرته تاسو ډیپلوم اخیستی وي نو اپلوډ یې کړئ. کم نو وي اخیستی تنها 3 کلنې ترانسکریپټ چې دی هغه 3 کلنې نمرې هغه د مکتب انتخاب کړئ. صحیح ده. مشکل نه لري. کوم ډیپلوم اخیستی وي ډېر ښه ده. دلته ډیپلوم اپلوډ کوئ او دلته هغه 3 کلنې نمرې اپلوډ کوئ. 3 کلنې نمرې بیا هم درته وایم چې که دا هم اخیستی وي تنها همدغه اپلوډ کړئ. کفایت کوي. که مو نه وي اخیستی 3 کلنې نمرې اپلوډ کړئ، خو باید په ترکي یا په انګلیسي ژبه ترجمه شوې وي. که دا هم اخیستی وي ترجمې ته بیا ضرورت نشته. دا اپلوډ کوو. د نه وروسته بیا لاندې راځو. که چېرته تاسو په دې مکتب کې کومه تقدیرنامه یا کوم اواړ یا کوم څه ترلاسه کړي وي دلته بیا یس باندې کلیک کوئ. بیا د هغې په اړه یو څه معلومات ورکوئ. او که مو نه وي ترلاسه کړي تقدیرنامه یا کوم سټیج یا کوم څه ترلاسه کړي نه وي بیا نو باندې کلیک کوو. او لاندې راځو. بیا دلته که چېرته تاسو د کانکور امتحان ورکړی وي نو یس باندې کلیک کوو. او دلته کانکور خپل انتخاب شوی ده. او دلته تاسو د کانکور په اړه معلومات ورکوئ او هغه ریزلټ نتیجه تاسو دلته اپلوډ کوئ. مکمل ټوله کوئ. که مو نه وي ورکړی د کانکور امتحان تنها نو باندې کلیک وکئ او سیو باندې کلیک وکئ. دغه زموږ او تاسو د تعلیمي برخه هم مکمله شوه. نو دا هم مکمله شوه. که چېرته تاسو پی ایچ ډي ته یا ډاکټرا ته اپلای کوئ او تاسو بیچلر ډیګري لرئ بیا هغه هم په دې توګه باندې کولی شئ چې اپلوډ کړئ ټول
اسنادونه او دلته ترانسکریپټ او دلته هیواد مکمل ټول څه په همدې توګه باندې کولای شي چې اپلوډ کړئ، بیا سیو باندې کلیک وکړئ. خو موږ تر دې پورته اسناد نه لرو او بیا راځو لاندې لنګویج بخش ته. لنګویج یعنې تاسو کومو ژبو کې بلدتیا لرئ. تر ټولو لومړی دلته ستاسو مورنۍ ژبه څه ده. دلته که نوشته کو PASH خپله پښتو راپورته شوه. پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده او د نه وروسته د سیو باندې کلیک کوو او سیو نه وروسته بیا لاندې که نورو ژبو سره تاسو بلدتیا لرئ هغه پکې اضافه کوئ. اډ باندې کلیک کوو او دلته لیکم DARI دري ژبه باندې دري ژبه باندې خبرې کولی شم او دلته بیا تاسو د دې لیول انتخابوئ چې څومره حد باندې تاسو په دې ژبه بلدتیا لرئ، بیګنر، انټرمیډیټ او اډوانس. زه ډېر ښه پوهېږم په دري باندې، اډوانس انتخابوم او سیو باندې کلیک کوم. بیا دلته بله ژبه پکې انتخابوم. ټولې ژبې همداسې دانه دانه لیکئ. زه دلته انګلیش لیکم، انګلیسي ژبه باندې پوهیږم. او که چیرته د دې ژبې انګلیسي تاسو ډیپلوم لرئ، کوم کورس مو ویلی وي او رسمي ډیپلوم یې لرئ، بیا یس باندې کلیک کوئ او دلته د هغه ډیپلوم په اړه معلومات ورکوئ او خپل ډیپلوم مو دلته تاسو اپلوډ کوئ. او که چیرته نه لرئ دا خالی پرېږدئ، فطنا دلته لیول انتخاب کړئ چې یعنې په کوم حد باندې تاسو پوهیږئ، تر کومه حده تاسو په دې ژبه پوهیږئ. اډوانس لیول یعنې ډېر ښه زه پرې پوهیږم، دا هم سیو کوم. که نورو ژبو باندې پوهیږئ، اردو، عربي، فرانسوي، جرمني، هغه هم دلته پکې اضافه کوئ. او لاندې بیا دلته د ترکیې ژبې په اړه باندې پوښتنه شوې، یعنې تاسو ترکیش ژبه باندې څومره پوهیږئ. که چیرته پوهیږئ یس باندې کلیک کوئ او دلته لیول انتخابوئ. او که چیرته نه پوهیږئ نو باندې کلیک کوئ او سیو باندې کلیک کوئ. سیو نه وروسته دلته عمومي سیو باندې کلیک کوو. دا هم زموږ ټول معلومات سیو شول، ذخیره شول. د ژبې برخه هم شین علامت پرې راغی، دا مکمل شو تر دې ځایه پورې. د نه وروسته دلته ورک ایکسپیرینس ده او دا نور چې دي ژیړې نقطې لري دا ضروري نه دي. اول ضروري ټاکو. دې ته راځو ترکیش ایکسپیرینس دا ضروري ده، باید د دې سوال جواب ورکړو. نو دلته چې راغلو دلته بعضې پوښتنې شوي، ایډیټ باندې کلیک کوو. ایډیټ نه وروسته دلته آیا تاسو مخکې ترکیه ته تللی وئ که نه؟ که چیرته تللی وئ یس باندې کلیک وکړئ او دلته انتخاب کړئ چې تاسو کوم قسم ویزا باندې تاسو تللی وئ. تعلیمي ویزا وه، ریفیوجي وله، تورست وه، ورک وه، کاروباري وه، څه رقم وه هغه یو دانه انتخابوئ یا 2 دانې یا 3 دانې چې هر قسم ویزا باندې تاسو تللی وئ. بیا سیو باندې کلیک کوئ. که نه وئ تللی نو باندې کلیک وکړئ او سیو باندې کلیک وکړئ. په دې کې لاندې پوښتنې پاتې شوي دي. دلته لاندې پوښتنه کې اوله پوښتنه کې تاسو د دې بورسې په اړه څنګه خبر شوئ چې تاسو نوملیکنه ورکوئ. دا اوسنۍ بورسیه چې ده همدغه بورسیه ته چې تاسو نوملیکنه کوئ، تاسو څنګه خبر شوئ؟ د ملګري له طریقه، د انټرنیټ له طریقه یا تلویزیون له طریقه، ویب سایټ له طریقه، څنګه یا کوم نور څنګه تاسو خبر شوئ؟ که چیرته تاسو زما د ویډیو له لارې خبر شوي یاستئ سوشل میډیا ولیکئ. او که چیرته ملګري یا کوم خپلوان مو درته ویلي وي فرند ریلیټیوز انتخاب کړئ. او دلته بیا پوښتنه شوې آیا په ترکیه هیواد کې ستاسو خپلوانو یا ملګرو څخه کوم څوک شته چې اوس په بورسو باندې تللی وي او هلته خپلو درسونو ته دوام ورکوي او درسونه وایي؟ که چیرته وي کوم کس هلته درس وایي، کوم سکالرشپ له لارې تللی وي، یس باندې کلیک کوئ او دلته د هغه مشخصات ورکوئ. سمه ده. که نه وي بیا نو باندې کلیک وکړئ. او دویمه پوښتنه آیا ستاسو خپلوانو څخه کوم څوک په ترکیه هیواد کې اوس هم شته ژوند کوي که نه؟ که چیرته کوم څوک ژوند کوي بهتره ده دغه معلومات ورکړئ، تاسو سره کومک کوي هلته یو څوک پیدا کړئ، یعنې هغه په دې صفت ستاسو د نوملیکنې یو څه وړتیا زیاتوي چې تاسو هلته یو ضمانتي شته. که چیرته وي پیدا مو کړو یس باندې کلیک وکړئ، د هغه نام ورکوئ، تخلص ورکوئ او کوم قسم ډګري لري او کوم قسم تعلیم پر مخ وړي. او که چیرته نه لرئ نو باندې کلیک کوئ. د نه وروسته بیا سیو باندې کلیک کوو. زموږ دا برخه هم مکمل شوه. زموږ هغه ضروري برخې کومې چې په سور رنګ کې موږ ته هغه ټولې ډکې شوې او ځوابونه مې ورکړل. د نه وروسته دغه ضروري نه دی چې ډکې کړئ، خو بیا هم ډکې کړئ ملګرو. بیا هم درته وایم چې لږ نه پورته دوی ته نوملیکنه کېږي. څومره چې دقیقې دغه ټولې پوښتنو ځوابونه ورکړئ بهتره ده. دلته لومړی دی ستاسو د کاروبار تجربې په اړه باندې ده. که چیرته کوم کار تاسو کړی وي او مخکې تاسو کوم کارونه کړي وي دلته اډ باندې کلیک کوئ. هغه د خپلې وظیفې په اړه دلته هیواد انتخابوئ او پوزیشن کومه دنده م درلودله او په کوم ځای کې تاسو وظیفه درلودله، آیا اوس هم یې کم پرېښې ده، کوم تاریخ نه تر کوم تاریخه پورې دلته یو څه نور معلومات ورکوئ او سیو باندې کلیک کوئ. همدارنګه نورې وظیفې هم پکې اضافه کوئ ټولې. بیا دلته سیو باندې کلیک کوئ. که کوم سی وي تاسو لرئ دلته خپله سی وي اپلوډ کوئ. هغه سی وي اپلوډ کړئ، هغه هم ډېره ښه ده. یعنې دغو ته بیا ضرورت نشته چې دانه دانه تاسو دلته اپلوډ کړئ. تنها دلته سی وي اپلوډ کړئ، هغه هم صحیح د کفایت کوي، دا هم تاسو ته شین کېږي. بیا دلته راځئ اکاډمیک کوالیفیکیشن، یعنې لکه دلته لیست ده، په دغو کې تاسو هر قسم اسناد اخیستی وي، د دغو امتحانونه مې ورکړي وي نو هغه هم پکې انتخابولی شئ. لکه ایلټس ده، ټافل ده، دا هم کولی شئ پکې اضافه کړئ. بیا سیو باندې کلیک کوئ، مشخصات
ته ورکوئ بیا سیو باندې کلیک کوئ او د نه وروسته بیا لاندې راځي سوشل اکټیویټیز یعنی تاسو کوم اوارډ یا کوم څه مخکې ترلاسه کړي سرټیفیکیټ یا سکالرشپ نه برخمن شوي یاستئ نو هغه تاسو دلته انتخابوئ هر قسم چې وي بیا دلته معلومات ورکوئ سیو باندې کلیک کوئ دا هم پکې اضافه کیږي دانه ټول پکې اضافه کوئ او د نه وروسته دلته لاندې ستاسو هغه نوملیکنې دي اوس دلته موږ نوملیکنه یوه مکمله کړې نه ده نو ځکه موږ ته معلومات نشته کله چې دا تاسو ورولېږئ نو تاسو ته بیا دلته راځي د دې نتیجې په اړه نو زموږ هغه ضروري برخې مکمل شوې تاسو دا ټول مکمل کړئ زه ټول نه تشریح کوم ویډیو زیاتیږي ستاسو وخت هم نه نیسم راځم هوم ته په هوم باندې کلیک کوم دا چې مکمل شو په هوم باندې کلیک کوم اوس کولای شو چې موږ دلته نوملیکنه وکړو کومو برخو ته مثلا بیچلر ته کولای شئ لیسانس ته ماستر ته کولای شئ پی ایچ ډي ته کولای شئ ریسرچ ته کولای شئ هر یو ته چې تاسو نوملیکنه کوئ هغه عمر او شرایط هر څه په نظر کې ونیسئ که ورته برابر یاستئ نو هغه انتخاب کړئ او دغه نه وروسته بیا زه بیچلر انتخابوم اپلای باندې کلیک کوم په اپلای مې چې کلیک وکړو دلته پوښتنه شوې تاسو درس نه وروسته 12 یا لیسانس مو چې خلاص کو څه کول موږ کار کوو دلته یو څه انتخاب کوي بیا دلته یو څه وضاحت ورکوي چې تاسو کوم قسم کار کوو بیا سیو باندې کلیک کوئ په سیو مو چې کلیک وکړو بیا اپلای باندې کلیک کوو اپلای کې دلته پوښتنه دلته یادونه درته شوې چې یعنی خپل معلومات دقیق وګورئ ډېر دقیق یې وګورئ که چېرته دقیق وي او شرایط مو منلي وي بیا اکسپټ باندې کلیک کوو اکسپټ نه وروسته بیا مخکې دغه مرحله موږ ته خلاصېږي دا مرحله چې موږ ته خلاصه سوه لومړی دغه معلومات دي دا ټول سم دقیق ولولئ او چې ومو لوستل او درته د قبول وړول بیا دې باندې کلیک کوو بیا سیو باندې کلیک کوو په سیو مو چې کلیک وکړو بیا دویم ریفرنس موږ ته خلاصو لومړی دغه چې موږ په سیو باندې کلیک وکړو اوس او په دلته په ریفرنس کې تاسو دلته هغه خپله رشته پوهنتون او شار انتخابوئ چې تاسو کومې رشتې ته نوملیکنه کوئ او په کوم شار کې تر 1200 پورې تاسو انتخابولی شئ خو اولینه چې کومه وي هغه ستاسو لومړی انتخاب ده دلته کې وګورئ خپله رشته مکمل میډیکل وي فارمسي وي کمپیوټر ساینس وي که هر څه وي دلته کې وګورئ ډېر دقت وکړئ پکې لومړی انتخابوم زه د مثال په توګه دلته کمپیوټر انجینرینګ انتخابوم کمپیوټر انجینرینګ کې دلته شار او پوهنتون ټول مکمل ذکر شوي دي سمه ده نو زه انکارا یونیورسيټي انتخابوم غواړم چې همدغه کمپیوټر انجینرینګ په انکارا یونیورسيټي کې انکارا شار کې ووایم سیو باندې کلیک کوم لومړی زموږ انتخاب سو سمه ده او دلته دویم انتخاب کوو یعنی که دې ته زه کاندید نشوم بیا دویم اګریکلچر انتخابوم اګریکلچر کې دغه استانبول ټیکنیکل یونیورسيټي دا انتخابوم د نه وروسته بیا دریم انتخابوم دریمه یونیورسيټي په همدې توګه تاسو ټول انتخابوئ انیمل ساینس په دې کې ایج یونیورسيټي انتخابوم او سیو باندې کلیک کوم دلته لاندې کرا شو درې وړه زموږ انتخاب شول تاسو 1200 پورې کولی شئ او که چېرته په دغو کې زه انتخاب نشوم بیا هم زه حاضر یم چې هر څه تاسو زما لپاره بهتره ومنل نو دې باندې کلیک کوم او سیو باندې کلیک کوم سمه ده په سیو مو چې کلیک وکړو دا هم زموږ سیو شو او مکمل شو دلته ګورئ ښه دغه نشان چې راغلی ورسره دا زموږ اولین انتخاب دی یعنې زما اولین انتخاب همدا ده که چېرته غواړئ چې دا ستاسو اولین انتخاب شي بیا دغه پورته یوسئ نو سیو باندې کلیک کوم همدا زما اولین انتخاب بهتره ده د نه وروسته بیا دویم لیټر اف انټنټ ته راځم لیټر اف انټنټ هم ډېر غټ رول لري سمه ده ملګرو کومه رشته چې تاسو انتخاب کړی وه کوم پوهنتون چې تاسو انتخاب کړی و د هغه په اړه دلته یو څه وضاحت ورکوئ چې تاسو ولې دا انتخاب کړی کومې ګټې لري او تاسو دې بورسونو ته ولې نوملیکنه کوئ او تاسو ترکیه هیواد کې ولې غواړئ درسونه ووایئ دا ټول مکمل دلته واضح نوشته کوئ دا ډېر غټ رول لري ملګرو ډېر زیات کوشش وکړئ چې دغه دقیق نوشته کوئ که خپل انګلیسي کې ډېره زیاته بلدتیا نه لرئ ملګري نه کومک واخلئ پښتو ژبه کې نوشته کوئ بیا ملګري ته ووایئ چې دا ماته ترجمه کوي که په ترکي ژبه کې وي که په انګلیسي ژبه کې وي په انګلیسي کې نوشته کوي ډېر ښه ده ولې نوملیکنه انګلیسي کې کوو انګلیسي کې نوشته کوي د نه وروسته لاندې هم همدغسې نو دلته راځو زه دا کاپی کوم دلته پیسټ کوم تاسو خپل نوشته کوئ زه د لپاره دا نوشته کوم چې زما نوملیکنه پر مخ ولاړه سي که دا نوشته نه کړم پر مخ نه ځي سیو باندې کلیک کوم په سیو مو چې کلیک وکړو دا هم زموږ مکمل شو لکه دلته چې ګورئ دا ټول شین غوندې رنګ واخیستو اوس راځو انټرویو لوکیشن ته د انټرویو لوکیشن کې تاسو څه کوئ دلته انټرویو لوکیشن خپل موقعیت د انټرویو انتخابوئ افغانستان که هر هیواد کې وي تاسو خپل موقعیت انتخابوئ او دلته هغه شهر انتخابوئ په افغانستان کې درې
درې ښارونو کې دوی انټرویو اخلي، کابل، هرات، بلخ. نو موږ کابل انتخابوو، بیا سی باندې کلیک کوو. نو دا هم زموږ مکمل شو. بیا راځو ریفرنس انفارمیشن ته. ریفرنس انفارمیشن کې ملګرو تاسو باید هغه کوم پوهنتون یا مکتب کې درسونه ویلي وي، د هغه استاد یا پرنسپل یا مشر دغه مکتب نه باید تاسو یو ریفرنس لیټر واخلي، یعنی یو توصیه نامه یا ریکمنډیشن لیټر چې په انګلیسي کې ورته وایي تحسین نامه واخلي. د دې لپاره چې هغوی باید په دې کې ذکر کړي چې یعنی دا یو ډېر ښه زده کوونکی و او ډېر ښه درسونه ویلي او ډېر لایقه ده، ستاسو ستاینه باید پکې وکړي او امضا یې کړي، ټاپه یې کړي. هغه ډېر ضروري ده او دلته چې اپلوډ کړي تاسو سره ډېر کومک کوي. که چېرته تاسو خپله نوشته کوئ او خپل استاد ته وروړئ او پوهېږئ چې هغه ما سره همکاري کوي، نوشته یې کوي، هغه ته یې وروړئ، هغه به تاسو لپاره ټاپه کړي، امضا کړي او دلته تاسو دغه معلومات ورکړئ او امکان لري چې دوی سره هم بعضې فارمټونه وي او تاسو لپاره خپله نوشته کړي. چې وام اخیستو ترلاسه مو کړو، دلته اډ باندې کلیک کوئ. په اډ کې بیا دلته دغه کس نوم لیکئ چې تاسو ته دا نوشته کړی، تاسو ته یې لیک نوشته کړی او دلته دغه تخلص نوشته کوئ، تلیفون شماره، ایمیل، دا شیان هم نظر کې ونیسئ، دا دغه ضروري دي. دغه نه وروسته په کوم مکتب کې درته نوشته کړی یا کوم پوهنتون کې دلته دغه وظیفه څه وه، ټیچر و که پرنسپل و که د مکتب رئیس و. د نه وروسته دلته ریفرنس لیټر، هغه تقدیرنامه چې تاسو ترلاسه کړئ هغه دلته اپلوډ کوئ. هغه مو چې اپلوډ کړه، مثال په توګه دلته یو څه نوشته کوم چې دا خالی پاتې نشي او دلته بیا لاندې پوښتنه شوې چې آیا دغه چې تاسو نوشته کړې ده د همدې پوهنتون مربوط ده، که چېرته د ترکیه هیواد د پوهنتون مربوط ده، سمه ده. که چېرته د افغانستان کې کوم شیان اخیستی وي دې باندې کلیک وکړئ او بیا سیو باندې کلیک وکړئ. سیو باندې چې کلیک وکړو دا هم زموږ مکمل شو. دا چې مکمل شو بیا راځو جوین سکالرشپ پروګرام ته. جوین سکالرشپ پروګرام کې دلته هغه ټول معلومات لیکل شوي دي. خلاصه چې یعنی که چېرته تاسو کامیاب شوئ څومره به روپۍ درکول کېږي، تر کومه وخته پورې ده. لکه بیچلر ته د میاشتې 100 لیرې ورکول کېږي او انډر ګریجویټ ته 1400 لیره میاشتنی فیس ورکول کېږي د همدې پروګرام له طرفه محصل ته، او ماسټر لیول کې 1800 لیره درکول کېږي ستاسو جوب خرڅ. که چېرته دا ټول هر څه تاسو د قبول وړ وي بیا یس باندې کلیک کوئ. یس باندې چې کلیک وکړو بیا دلته سیو باندې کلیک کوئ. سیو نه وروسته دلته زموږ ټول بخشونه تکمیل شول، مکمل شول. بیا دلته سمری آف اپلیکیشن ته راځو، یعنی آخري مرحله ته راځو. په آخري مرحله کې ملګرو بیا هم درته وایم چې دا ټول مکمل دقیق وګورئ چې پاسپورت سره سپیلینګ فرق ونه کړي، پاسپورت نمبر فرق ونه کړي. هغه څه چې تاسو اپلوډ کړي دي امکان لري چې کوم څه اشتباه وي پکې. ډېره زیاته نوملیکنه ورته کېږي. د ترکیه هیواد د تعلیم کچه ډېره زیاته لوړه ده، نو هغه څوک چې کامیابه کېږي خو چانس به وي، نو خپل چانس په خپل زحمت باندې یو څه زیات کړي او دلته لږ څه زحمت پرې وباسئ. بیا وګورئ که چېرته هر څه سم وي دې باندې کلیک وکړئ او بیا سبمیټ باندې کلیک وکړئ. سبمیټ مو چې کلیک وکړو ستاسو نوملیکنه ورسېده او دلته اپلیکیشن ته چې راشو دلته زموږ نوملیکنه معلومیږي چې په دې تاریخ باندې موږ نوملیکنه کړې او کوم بخش ته موږ نوملیکنه کړې، زموږ د نوملیکنې نمبر چې د اپلیکیشن نمبر او کوم لیول کې یو موږ کومې برخې ته نوملیکنه کړې، په کوم تاریخ هم نوملیکنه کړې او په کوم وضعیت کې د تر اوسه پورې ریزلټ یې دلته معلومیږي. ریزلټ تر اوسه پورې ویټینګ ایوالویشن کې ده او سټیټس نتیجې تر اوسه نه ده راغلې او نور معلومات بیا وروسته تاسو ته راځي. سمه ده. که دلته هوم پیج ته اوس راشو، په هوم پیج کې هم دلته زموږ بله نوملیکنه نه کېږي. د یادونې وړ ده چې په همدې یو اکاونټ کې یو کس ته نوملیکنه کولی شي. هر کس په خپل نوم باندې اکاونټ جوړ کړي او نوملیکنه وکړي. نو دلته ما خپله نوملیکنه وکړه. دلته ټول مشخصات دي. مشخصاتو نه وروسته که بیا هم پوهېږئ چې دلته کوم مشکلات دي پکې ډیلیټ کولی شي، دا له منځه یوسئ، بیا له سره پرې راشئ او بیا ورته نوملیکنه وکړئ. خو د یادونې وړ ده چې دا نوملیکنه تر 20 د فبروري پورې دوام لري. هر څومره زر چې تاسو وکړئ ښه ده، یعنی آخر ته یې مه ځنډوئ. بیا هم که کومه پوښتنه لرئ، کوم څه مانه پاتې شوي وي، کمنټ کې راته ولیکئ. زه ټول همکاري کوم تاسو سره او ستاسو همکاري به همدا وي. ملګرو سره دا ویډیو شریکه کړئ. امکان لري چې یو څوک ګټه ترې پورته کړي او د یو چا په درد وخوري.